دوهم سوال وای څلور دانې ورقې میدان ته ترې کېږي دا 250 دانې ورقې دي اوس سوال یې راڅخه کړی دی وایي د دغه 250 دانو ورقو څخه څلور دانې ورقې میدان ته کښته کېږي صحیح احتمال د دې پیدا کړي چې یا دې څلورې ورقې دي خښتې وي یا دې ورقې دي بوتان وي یا دې ورقې دي څلورو مختلفو کورونو څه وي یا دې ورقې دي هره یوه د جلا جلا کور بوتان وي یا دې ورقې دي د یوه رنګ وي صحیح دی اوس اول د واره څو لارې موجودې دي چې د 250 دانو ورقو څخه موږ تاسو څلور دانې ورقې باسو څو لارې موجودې دي اول دغه لارې پیدا کوو امکان لري چې دغه څلور دانې وباسو اول دا څلور دانې ووسي میدان ته امکان لري چې دغه درې دانې پر خپل حال باندې دا پاتې سي یوه دانه دا ورقه وي او دغه ورسره وباسو دا درې دانې صحیح دی امکان لري چې دا ورقه پر خپل ځای باندې پاتې وي دغه درې دانې ورسره وباسو امکان لري چې دا ورقه دې پر خپل ځای باندې پاتې وي دغه درې دانې ورسره وباسو امکان لري چې دا ورقه دې پر خپل ځای پاتې وي دغه درې ورقې دې ورسره وباسو صحیح دی ورپسې بیا بیرته سره څخه شاید دا ورقه پاتې وي دغه ورقه وي د دې ورقې سره څو لارې موجودې دي نو اول د واره ټوټل لارې د دې پیدا کوو چې د 250 دانو ورقو څخه موږ تاسو څلور دانې ورقې جلا کوو څو لارې موجودې دي نو دغه دپاره موږ تاسو د کمباینیشن څخه استفاده کوو کمباینیشن دا رقم دی چې موږ تاسو څلور سیټه په نظر کې نیسو په کمباینیشن کې موږ تاسو سیټ په نظر کې نیسو او په پرموټیشن کې موږ تاسو آرډر هم په نظر کې نیسو نو د دې لپاره اول د واره ان پیدا کوو یا ټوټل نمبر اف ویز چې څو لارې موجودې دي چې موږ تاسو د 250 دانو ورقو څخه څلور دانې ورقې جلا کوو صحیح دی د دې لپاره په حساب ماشین کې دغه ستا اول د واره 250 نوشته کوئ صحیح دی ورپسې شفت نیسئ د تقسیم علامه وئ ورپسې بیا څلور ورسره وئ 2,9,925 لارې موجودې دي دا مې یو وار د مخ کار کړی و وکړه نو ټوټل ان مساوي کېږي په 2,9,925 یعنی د 250 دانو ورقو څخه چې موږ تاسو څلور دانې ورقې جلا کوو هغه دغه لارې موجودې دي چې موږ دا ورقې ځینې جلا کړو صحیح دی اوس دا خو مو ان سو یعنی مخرج یې موږ پیدا کړي اوس په صورت کې اول سوال یې څه شاس کړی دی وای احتمال د دې پیدا کړی چې څو لارې موجود چې دغه څلور دانې ورقې دي خښتې وي اوس څلور دانې ورقې چې خښتې وي دا معنی چې یعنې دغه خښتو څخه ټوټل خښتې موږ 14 دانې لرو ټوله دې خښتې راسي میدان ته نو هغه دپاره زه نوشته کوم چې مثلا ا مساوي کېږي په ټوټل موږ څو دانې خښتې لرو 14 دانې خښتې لرو شاید د 14 څخه څلور دانې خښتې وي او دا د 14 څخه چې څلور دانې خښتې موږ تاسو جلا کوو پوهېږئ په څو لارې انو بره دیم 14 ورپسې شفت نیسو نو 215 لارې موجودې دي چې موږ تاسو دې د 14 دانو خښتو څخه څلور دانې خښتې جلا کوو دیم 215 نو پی اف ا یا احتمال د دې چې ټوټل د خښتې راسي دا څلور دانې میدان ته چې ترې کېږي دا چې ټوټل خښتې راسي دا پی اف ا دا مساوي کېږي په څو 215 تقسیم پر دغه ټوټل باندې یعنی 2,9,925 باندې دا مساوي کېږي په دایم تقسیم پر 2,9,925 دا مساوي کېږي 0.00 یعنی دغه امکان شته چې دا ورقې دي څلور دانې خښتې میدان ته ترسي صحیح دی ورپسې دوهم سوال و یا دې خښتې دي یا دې ورقې دي بوتان وي ټوله دې بوتان وي اوس په ورقو که چیرې موږ تاسو وګورو په دې ورقو کې دغه ساحه بوتان دي بوتان هغه چې توس نه دی پکښې کې مثلا یوازې هغه غلام دی ماتکا ده و باچا دی صحیح دی ټوټل دا څو دانې دي 12 دانې نو احتمال د دې چې موږ تاسو که چیرې زه بوتان په بي باندې وښیم دم بي ټوټل موږ تاسو 12 دانې بوتل لرو صحیح دی او څلور دانې بوتان وای که چیرې څلور دانې بوتان ترسي میدان ته دا مساوي کېږي دم 12 څلور دا مساوي کېږي په 415 او دم 415 نو 415 + 12 = 615 615 + 12 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6 = 24 24 + 6
پی اف بی دا مساوي کیږي په 495 تقسیم پر 2,80,925 صحیح دی. ورپسې بل سوال یې دی وایي یا دې ورکې دي د 4 مختلفو کورونو وي. د 4 مختلفو کورونو وي دا معنی چې یوه ورکه دې د پشې دا وي، یوه ورکه دې د کالا دا وي، یوه ورکه دې د لال دا وي، یوه ورکه دې د خښتې دا وي. د دې لپاره موږ تاسو راځو مثلا یو بل سیټ په زه جوړ کړم ای باندې وشته کړم ای مساوي کېږي 4 مختلف کورونه. 4 مختلف کورونه دا معنی چې په هر کور کې څو ورکې دي 14 ورکې. امکان لري چې د دغو 14 دانو د پښو څخه دې یوه دانه وي او ورپسې اند د 14 دانو کالاو څخه دې یوه دانه وي اند د 14 دانو خښتو څخه دې یوه دانه وي صحیح دی او د 14 دانو لالو څخه دې یوه دانه وي. دا مساوي کېږي په څو باندې صحیح دی. نو دیم 28,511 نو پی اف ای دا مساوي کېږي په دغه 28,511 تقسیم پر څو پر 2,80,925 باندې دا مساوي کېږي په څو 0.10. نو 10% امکان د دې شته چې دا د 4 مختلف کورو وي. ورپسې بل سوال یې و یا دې ورکې دي هر یوه د جلا جلا کور بوتان وي. د جلا جلا کور بوتان وي. اوس په هر کور کې څو بوته دي. نو بل سیټ په دغه کومه چې د ډي په نامه باندې ډي مساوي کېږي 3 بوته کېږي او دغه 3 بوته دي. د دغو درو دانو بوتانو یا د پښې د بوتانو څخه دې یو دانه وي. امکان لري چې د کالاو د بوتانو څخه دې یو دانه وي، د خښتو د بوتانو څخه دې یو دانه وي او د لال د بوتانو څخه دې یو دانه وي. عیناً هغه مخکنی سوال دی صحیح دی. دا به تاسو خپله حل کړئ. ورپسې بل سوال یې و یا دې ورکې دي د یوه رنګ وي یا دې ورکې دي د یوه رنګ وي. دا څو کېږي؟ ټوټل ورکې چې دي ټوټل ورکې 2 رقم رنګونه لري. یو تور دی یو سور دی او تور یې هم 14 دي سور یې هم 14 دي. اوس دی سوال یې درڅخه کړی دی و یا دې ورکې دي د یوه رنګ وي چې میدان ته ترې کېږي. د دې لپاره اوس دغه هدف دی رنګ خو نو ته چې شته وایه تو خو رنګ هغه ته د کش رنګ شې چې رنګ څوک جوړوي هغه رنګ نه شیم دا د ورکو رنګ شیم. د ورکو رنګ یو تور ورکې پکښې کې دي یو سرې ورکې پکښې کې دي او په دا دغه وي. نو که چیرې زه هغه په اف باندې وښیم اف باندې اوس اف مساوي کېږي ټوټل تورې ورکې چې دي هغه 14 دي. امکان لري چې د دې 14 څخه څلورنې وي او یا جمع ده صحیح دی او یا د 14 تورې وي او یا د دغه 14 دانو سرو څخه څلورنې وي صحیح دی. دا مساوي کېږي په څو؟ اکثر نه دي ورسره بلد دا 14 څلور دا مساوي کېږي په 9,000 د 14,950 د 14,950 دا د دې لارې کېږي جمع 14,950 دا په دې کې لارې موجوده دي صحیح دی. اوس دا مساوي کېږي په د 14,950 دا مساوي کېږي په 90,900 باندې دا مساوي کېږي په 90,900 باندې. اوس پی اف اف چې پیدا کوي دا مساوي کېږي په دغه 90,900 تقسیم پر 2,80,925 باندې. ټوټل جواب چې هر څو هغه راباسي یعنې اوغونې احتمال شته. د چا سره نه یې په خلاصوي په دې سوال؟
دوی د یو کور څخه وي دوی د بل کور څخه بیا څنګه کدوې دی څلور دانې ورقې ترکي میدان ته دوی د یو لار څخه دي دوی د خښتې څخه دي داسې اوس دی وایي که چیرې موږ تاسې ووایو چې دویان یې د خښتې څخه راسي مثال او دویان یې د لاله څخه راسي یعنی په یو وخت چې میدان ته پر میدان باندې چې دا څلور انې ورقې پرتې وي هغه دویان یې په خښتې پورې مربوط وي او دویان یې په لالو پورې مربوط وي ټوټل دې ته به موږ تاسې نوم ورکړو چې دا مثلا اچ صحیح دی اچ مساوي کېږي ټوټل خښتې موږ څو انې لرو 14 انې لرو او دوې دانې به د دغو 14 څخه وي او دوې دانې به د خښتې د دغه څخه وي د 14 څخه وي صحیح دی هغه بیا اند راځي جمع بیا نه راځي ار نه راځي اند دا معنی چې یعنی دواړې جملې دام باید سي دام باید سي ار بیا دا معنی چې یعنی کچیر ته جمع ورکه چې دا کدا طرف سي کدا طرف سي فرق نه کوي صحیح دی یا د سی پلس پلس خبره ده بل څوک سوال پوښتنه لري